د یادې ناستې په پیل کې خوست ولی الحاج ملا بسم الله عبدالله رغلی پلاوي او د کمیټې غړو ته ښه راغلاست وایي او د یادې کمیټې جوړول یې اړین وبلل. ښاغلي عبدالله وویل خوش بختانه تر دې دمه په خوست کې غیر قانوني استخراج شتون نه لري او پر وخت یې مخنیوی شوی دی. د ډاډ ورکړ چې دې برخې ته ملکي او امنیتي مسؤلین ځانګړې پاملرنه لري. خوست ولی زیاته کړه د خوښۍ ځای دی چې د معدنونو مسلکي او قانوني استخراج کیږي چې له لارې د هیواد اقتصاد بډایه او خلکو ته کاري فرصتونه برابریږي. دغه راز د یادې ناستې پر مهال د قانون پټرولیم وزارت معین ښاغلي شیخ الحدیث ضیاء الرحمن ایوبي ویل د خدای جل جلاله لویه لورینه ده چې د معدنونو ډک هیواد لرو او زموږ مسؤلیت دا دی چې په ښه توګه یې ساتنه وکړو. ښاغلي ایوبي زیاته کړه د قانون پټرولیم وزارت د معدنونو د غیر قانوني استخراج او مخنیوي په موخه لازم تدابیر لري او په همدې اساس یې غوره وبللسو په ولایتونو کې د معدنونو د څارنې کمیټې جوړې کړي. د پلان او پالیسۍ معین ویل د معدنونو ساتنې ته اړتیا ده څو د هغې تخریب، قاچاق او له منځه وړلو مخنیوی وشي او همداشان قراردادونو څارنه وشي څو په خپل وخت تطبیق او د هر ډول فساد څخه مخنیوی وشي. نوموړي زیاته کړه اسلامي امارت د اقتصادي ودې په موخه تجارانو ته لازم سهولتونه برابر کړي څو د هر ډول فساد او ویرې پرته په بېلابېلو برخو کې د هیواد ابادۍ په موخه خپله سرمایه گذاري تر سره کړي. د کمیټې غړو په خپلو خبرو کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. د یادې کمیټې غړي به د منرالي فعالیتونو څارنه، مسلکي او غیر مسلکي استخراج څارنه، قرارداد څارنه، د غیر قانوني استخراج مخنیوی، عامه پوهاوی او خلکو شکایتونو ته رسیدګي کوي. د یادې کمیټې په ترکیب کې د قانون پټرولیم ریاست مستوفیت، استخباراتو ریاست، امنیه قمنداني، اقتصاد ریاست شمال خرم فریدري، حوزې ریاست، د اوبو لګولو کرهنې او مالداري ریاست، تجارت او صنایع او چاپیریال ساتنه ریاستونه یې غړي توب لري.